سلام ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. زه شګوفه بارکزی یم. تاسو کولی شئ ډېر ښکلې په زړه پورې معلوماتي برنامې د حسینه جانې د چینل یوټیوب له لارې وګورئ. د حسینه همدرد چینل په یوټیوب کې سرچ کړئ. د هغې ښکلي معلوماتونو د هغې د ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ او کولی شئ خپل د ښه ملګرو خوږو ملګرو سره دوستانو سره شیر کړئ. لایک کومنټ شیر مو له هیره نه وځي. دا له هیره مه باسئ چې موږ او حسینه همدرد ستاسو ګرانو ملګرو ملاتړ ته اړتیا لرو. مننه. سلامونه، ستړي مه شئ ګلونه لیدونکو. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. هر چی چې یاستئ خوشحالي، خوښي، کامیابي، بریالیتوب، موفقیت مو نصیب کې اوسه او په برخه مو اوسه. ګلونو، تاسو به هم وایئ چې دا ویډیو مې څنګه تیاره کړې ده، د څه شیان مې مخې ته دي. نن له خیره زما د مونوګراف دفاع ده او زه به تاریخ هم تاسو ته ووایم. د سپتمبر د میاشتې 11مه نیټه ده او د سنبلې د میاشتې نن 22مه نیټه ده چې زما د مونوګراف دفاع ده او بالاخره وروسته له څو اونیو څخه نن نوبت راته راورسېده. په لس کې هم زما نوم ذکر کړه ځکه چې اوس د پوهنتونونو شرایط داسې شوي چې په آنلاین توګه د نجونو نه دفاع اخلي. زه هم دغه ډېر وخت تقریبا منتظر وم، تقریبا څه کم و زیات 2 کاله کېږي چې زه ورته منتظر وم چې څه وخت به مثلا په کومو شرایطو به موږ باید وکړو چې خپله دفاع د مونوګراف وکړو. بالاخره څو اونۍ مخکې اول راکړه چې مونوګراف په آنلاین توګه د نجونو او د ښځینه دفاع کېږي. بیا چمتووالی خو مې ورته نیولی و. زما مونوګراف خو مخکې تکمیل شوی و، لیکلی مې وه. منتظر وم چې څه وخت مې نوبت را رسېږي. تصادفا دغه 2 اونۍ چې تېرې شولې هره چهارشنبې زموږ دفاع وي، نو زما نوبت به نه را رسېده. 2 3 4 نجونو محصلینو به چې دفاع وکړله، بیا به وخت پای ته ورسېده. استادانو ته وبه ویله چې باقي مانده بلې اونۍ ته. بیا نن ما مخکې تر مخکې نوبت اخیستی و. ما ویل حتما نو ما ته چانس راکړئ چې زه هم خپله دفاع وکړم. هغه څه چې په کار کېږي ضرورت دی، مثلا زموږ ګلونه خویندې او وروڼه چې دفاع یې په راتلونکو کې کېږي، تا سره ښه مرسته کولی شي. څه چې ضرورت دی چې مخکې تر مخکې موږ او تاسو ځان سره باید تیار ولرو تر څو د دفاع په مهال موږ بیا ضرورت دی ته نه شي چې اوچت شو لاړ شو په هغه پسې یعنې ذهن بیا درګیره کېږي. لپټاپ کمپیوټر لپټاپ کې دسکټاپ مهمه نه ده، مقصد کمپیوټر مهمه ده د دې لپاره چې په آنلاین توګه دفاع کېږي. او یې تر څنګ خپله مونوګراف مو سره مهمه ده، یوه د یادداشت کتابچه او یو قلم ډېر زیات مهمه دی ځکه چې بیا په وروستۍ کې چې استادان خپل نظر او وړاندیز او سوالونه او نیوکې د مسایلو لري بیا هغه باید پکې ذکر کړو. او ما ځان سره یو ګیلاس چای هم راخیستی دی ځکه چې زه چې ډېره خبرې کوم به طبعا چې هر کوچېږي نو چې بیا ضرورت نشته چې جګه سم یو بل راوړم یا چای لکه دا اوس مې چې الکوچ. نو ګورم چې څه کېږي. احساس ډېر زیات لرم، اندېښنه ورته لرم، داسې یو احساس لرم لکه یو څو دقیقې مقصد زه وخت لرم ځکه تاسو سره قصې کوم. تقریبا ساعت یو څو دقیقې دي خو 2 بجې یا 2:10 یا 2:15 زموږ دفاع پیل کېږي. نو وخت شته تر هغه وخته ښه ده چې زه تاسو سره خبرې وکړم، د ویډیو مې جوړه کړم تر څو لږ مې پام په بله شي ځکه ډېر زیات استرس لرم. هغه څه احساس لرم لکه دقیقا چې په ښوونځیو کې یا په پوهنتون کې زموږ ازموینې وي یا امتحانونه وي او نیم ساعت یا 40 دقیقې مخکې له ازموینې ډېر زیات په استرس کې چې څنګه به کېږي څنګه به نه کېږي، له کوم ځایه به سوال راوستی اوسي، څه رقم سوالونه به اوسي، سخت اسانه څه ډول. زه هم د اوس فعلا هماغسې احساس لرم. او زه یو عادت لرم ګلونو، هم مکتب په دوره کې هم دغه 2 پوهنتونه چې تېر شوله همیشه به چې ازموینې به م راورسېدلې له ازموینې نه 1 ساعت 1.5 ساعت حتی تر 2 ساعتو مخکې هغه څه مې چې لوستي دي ټول مې د ذهن نه ځي. یعنې هر څه چې فکر پرې کوم چې په ذهن کې مې اوسي نشته دي. ډېر هماغه ده چې سترس مې ډېروي. زما د ذهن ټولې درس یا ټولې خبرې لاړلې. بیا نو کله چې پارچې به یې راکړلې یا مثلا مکتب په دوره کې تر 8مو کې تر 9م صنفه وه موږ به لیکل د تختې رویونه به سوالونه لیکل. بیا وروسته له هغه نه دا رواج پیدا شو چې هغه سوالونه به چاپ ته رسېدل او استادان به بیا چاپ کړي ورقې موږ ته را تسلیمولې چې هغه ډېر ښه کار کې اسانتیا راوستله. فکر کوم اوس هم په همغه منوال مخې ته ځي. او پوهنتون کې خو پرته له شکه شرایط دي چې باید چاپ کړي ورقې هم د سوالو اوسي هم د ځوابونه یې اوسي. نو د هغه په اساس باندې بیا به کله چې دا ورقې به راکړل یا سوالونه به چې راته راکړل وروسته له هغه نه به بیا چې دا یو ځل به مې مرور کړل
هغه کوم سوالونه مې چې زده ټول به ذهن ته راغلل. نو ما څه احساس لرم مونوګراف تاسو هلته باور وکړئ د دې لپاره چې ما ډېر لوستی بیخي داسې ټوټې ټوټې سوی دی او دا ټول فصلونه ما ځان لپاره جدا جدا کړي دي تر څو په سمه توګه تشریح کړم خلاصه سازي کړم او ښه یې زده کړم. نو د هغه لپاره تر دې حده مې ښه فکر کوم دغه ټول چپټر د ټول مونوګراف مې څه دی 150 ورقه دی. تر اوسه ما ورقو ته نه دي کتلي 150 ورقه دی. دا مې ټول په بار بار دغه یو خو مې څه لیکلی ده په ذهن کې مې د یو څه په بار بار مې تکرار کړی ده ښه مې په ذهن کې ځای نیولی ده ولې دا اوس فکر کوم هېڅ مې هم په ذهن کې نشته هېڅ. نو بله موضوع هم چې ګلونو خویندو ورونو ته هغه کسان چې دفاع په مخ کې لري یا تر اوسه مسلي دوره یې ده دا چې حتما باید تاسې د مونوګراف نه یو سلاید ځان ته جوړ کړئ په پاور پوینټ کې خلاصه سازي وکړئ عنوانونه یې پکې ذکر کړئ دا موضوعات هغه څه تاسو سره هم په تشریح کې کومک کوي او ډېر یعنی دا یو معیاري کار دی چې موږ باید یو سلاید ولرو ورنه. او ما یو نوښت ورته ویلی سم نو یو نوښت دی یا نوآوري ده شاید کوم بل چې هم له ما نه مخکې داسې یو کار کړی اوسي خو زما په ذهن کې هم راته حاصل و مې غوښتل چې داسې یو څه جوړ کړم. یو لنډه ویډیو مې جوړه کړې ده د 4 کالو هغه کوم کارونه فعالیتونه مې څه کړي دي مثلا هم په رڼا کې پوهنتون کې هم درسو په برخه کې هم دغه نه پرته چې په رسنۍ برخه کې ما کوم فعالیتونه کړي دي کومې لاسته راوړنې مې درلودلې هغه مې ټولې پکې هم په ویډیوي شکل یعنی تصویرونه ویډیوي ده هم مې ورسره وایس ویلی غږیزه بڼه باندې او هغه مې ورته یعنی یو 15 دقیقې ویډیو مې جوړه کړې ده هغه ما په دري ژبه جوړه کړې ده د دې لپاره چې زموږ استادان یا مثلا زموږ مونوګراف ته د هر څه په دري ژبه باید تشریح شي ځکه چې موږ رڼا پوهنتون کې په دري ژبه لیک او لوست کړی دی نو هغه هم ما په دري ژبه ورته جوړه کړې ده. نو داسې فکر کوم چې شاید د دې لپاره چې هغه هم غواړم په دغه ویډیو کې اضافه کړم هغه بیا زه په پښتو ژبه به بېرته وژباړم تکرار به یې کړم په پښتو ژبه او که چیرې مې مناسبه ولیدله او ښکلې وه او خوند یې کوه بیا مې په هماغه دري هم خوږه ژبه ده زموږ رسمي ژبه ده زموږ ملي ژبه ده او هغه په هماغه ژبه پرېږدم. نو هر څنګه چې ومې کتل د ویډیو د ایډیټ په برخه کې بیا دا ایډیا چې مخې ته راغله بیا په هماغه اساس مخ ته لاړه سم. نو کاش کولی مې چې دا اوس لایف په ژوندۍ بڼه تاسو سره خبرې وکړم چې تاسو نه کومک وغواړم دعا وغواړم چې دعا راته وکړئ. دعا خو ډېر زیات نقش لري تاثیر او اثر لري خو خیر هر کله مو چې ویډیو ولیدله بیا دعا راته وکړئ چې انشاءالله په خیر تېر سوي اوسي او په راتلونکي کې د بریالیتوب دعا راته وکړئ. دا به په ما ډېر زیات لوی احسان دی ځکه چې زه اوس هم نه غواړم چې په همدغه برخه کې توقف وکړم او همدغه د لیسانس تر کچې پورې زده کړې وکړم. غواړم چې نور مې هم زده کړو ته دوام ورکړم. اول خو هیله لرم دعا کوم چې افغانستان کې یو ځل بیا انشاءالله هم مکتبونه هم پوهنتونونه د ښځینه او د نجونو په مخ دروازې پرانیستل شي او خلاص شي او موږ هم وکړی چې خپلو لوړو زده کړو ته لا هم دوام ورکړو. انشاءالله په کومه ورځ چې په افغانستان کې د پوهنتون د وازېدو زیری څه شاید په سبا به یعنی یوه ورځ هم وقفه نه پکې راولم شاید په سبا به اولینه میرمنه یا ښځینه زه اوسم چې د خپل خوښې پوهنتون ته به ځم اول ته به د ماستریت په د پروګرام په برخه کې به ثبت نام کوم. نو او خپلو لوړو زده کړو ته به انشاءالله دوام ورکوم او د همدې ژورنالیزم په برخه کې تر کومه کچه چې کولی شم زده کړې کوم مهارتونه زده کوم لاسته راوړنې به ولرم او خپل ځان ته خپلې قدرمنې او خپلې عزیزې کورنۍ ته خپل مور و پلار ته او خپلو دوستانو او عزیزانو ته خپلو هیوادوالو ته د دوی ته ټولو ته به د افتخار وړ وګرځم او ډاډه یم چې په خپل ځان همدومره زحمتونه تېروم همدومره زحمتونه ګالم تر څو تاسو راباندې افتخار وکړئ تاسو خوشحاله سئ او هغه خویندو ته چې هغوی ستونزې لري یا مثلا ځینې وخت بې حوصلې کېږي یا هر مشکل چې اوسي هغوی ته یو ښه نمونه اوسم تر څو په ژوند کې باید که څومره هم د زده کړو په برخه کې موږ له ستونزو مشکلات سره مخامخ کېږو باید خپلو زده کړو ته توقف ورنه کړو. انشاءالله زمینه چې برابره سي توکل په خدای مهربانه دی لاړ به صله خیره پوهنتون ته به هم ادامه ورکړو. ښه قصې به بلې خواته نه بیایم خبره مونوګراف کې ده. نو منتظر یم ګلونو چې لینک راولي له خیره وروسته له هغه نه هم د مونوګراف دفاع پیل کړم. تاسو هم راته دعا وکړئ کاشکې غږ مې تاسو د اوس اورېدلی د اوس په ژوندۍ بڼه ما لیدلی زه م لیدلی سولی او دعا مو راته کړې وه
نو مونوگراف دفاع لرم انشالله از بخیر ترسی تاسو نه همیله کوم ویډیو تر پای را سره وګورئ که چیرې اجازه راکړه د دفاع په وخت کې به هم زه ویډیو په ریکارډ کې پرېږدم او لږ برخې به بیا انشالله په ویډیو کې ځای پر ځای کړم. نو ښه وخت درته غواړم ویډیو تر پای را سره وګورئ. سلام حسینه صاحب، خوب باشی؟ سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ بخیر؟ زنده باشی، سلامت. استادار حتما میشناسید که استاد ندیمی جدید است، استاد مریم از آدم‌های ثابت. فقط 15 دقیقه برای خود فرصت هست. در 15 دقیقه باید از اول تا آخر صحبت کنید. فقط امی ویدیو را کوتاه تنظیم کردیم. امیر شما میشنوید ویدیو را؟ سلام و عرض ادب خدمت همه استادای نهایت گرامی و معسلین عزیز، وقتتان بخیر. دلیل ساخت این ویدیو ای است که میخواستم تمام دستاوردهای که در طول 4 سال دوره معسلی به دست آوردیم همراه شما به شکل بسیار کوتاه شریک بسازم. در این بابت طبعا تشکر میکنم از زحمات تمام استادایم که در این بخش طبعا اونا هم نقش داشتن، زحمت کشیدن و کوشش و تلاش خودم و همچنان علاقه که نسبت به مسلک ژورنالیستی دارم باعث ازی شد تا بتونم که در دوره معسلی بسیار زحمت بکشم و تقریبا به کدام پلان هایی که داشتم و دارم تا حد رسیده باشم. از جمله خیلی خرسند هستم و خیلی خوش هستم که در پایان هر سمستر تانستیم بهترین نمرات به دست بیارم و فیصدی نمراتم بالا باشه و باعث ازی شود که در جمع مسئولین برتر رنا شامل باشم و بتونم که تقدیرنامه‌ای از طرف پانتون به دست بیارم و در پهلوی ازو دستاورد که واقعا خیلی خرسند هستم و خوش هستم که به دست آوردیم. تجربه کاری در بعضی رسانه ها بوده و فعلا هم که وظیفه دارم در تلویزیون المر یا هم در موبی گروپ و این نتیجه تلاش و زحمت های بوده که در 4 سال دوره لیسانسم کشیدیم و همچنان باعث ازی شده که بتونم وظیفه بگیرم در یکی از بهترین رسانه های افغانستان. همچنان جا دارد که یادآوری کنم که در 4 سال دوره مسلیم تانستیم که چندین در پهلوی دروس پانتون بعضی از مهارت های دیگه که مربوط رشته ژورنالیسم یا ژورنالیستی می شود بیاموزم، از جمله ادیت کردن ویدیو، عکس یا تصویر برداری بهتر و یا خوبتر و همچنان پرزنت خوب و پرودیوس در تولید برنامه ها، پرودیس برنامه و همچنان در دایرکت برنامه ها مهارت کسب کنم و داشته باشم و شامل جز از دستاوردهای زندگیم باشم و همچنان فعلا هم در پهلوی ازی که در طول چندین سال در رسانه های مختلف کار کردیم تونستم که در طول 4 سال در موبی گروپ هم وظیفه بگیرم و در برنامه های مهم و اساسی تلویزیون المر بهترین نقش داشته باشم و از جمع پرزنترهای برتر باشم و من پرزنتر برنامه هایشان باشم و قبل از او هم در تلویزیون شمشاد تجربه کاری در چندین بخش از جمله برنامه های زنده، برنامه های سیاسی، برنامه های اجتماعی و برنامه های دینی، همچنان برنامه های آموزشی باشم که هم شامل برنامه های داخل استودیو یا اندور و بیرون از استودیو یا هم اوتدور بوده میتونم. و همچنان فعلا هم در پهلوی ازی که در رسانه ها کار میکنم و فعالیت دارم خواستم که دری که مثلا ما به قسم مسلکی ژورنالیسم آموختیم خواستم که یک رسانه
از خود داشته باشم و این ذهنیتم باعث ازی شد که کوشش کردم یک یوتیوب چینل بسازم که همه مواردش خودم به پیش ببرم. یعنی یوتیوب چینل باشه که خودم ساخته باشم و تمام جزئیاتش، تمام کارکردهایش مربوط خودم شوه. از همون خاطر به نام خود حسینه همدرد یوتیوب چینل ساختم تقریبا 7 ماه پیش از امروز و فعالیت دارم. کدام برنامه هایی که نمیتونم در تلویزیون تولید کنم او را از طریق یوتیوب چینل خود تولید میکنم که شامل همه موضوعاتش از جمله ویدیو برداری، عکس برداری، ادیت، گرافیک و پرودوسریش، پرزنت، تمام موضوعاتش مربوط خودم می شود و خودم اجرا می کنم و بعد از اینکه یک برنامه تولید کردم او را در یوتیوب چینل خود اپلود می کنم. کوشش کردیم که از تمام وسایل اولیه یا هم که دارم ویدیوهای آموزنده و زیبای بسازم تا مسلکی بودن خود را ثابت کنم، تا باعث ازی شود که در راستای ژورنالیسم که ما درس خواندیم، آموزش دیدیم، بتونم که یک ثمره خوب داشته باشم و از فرصتی که دارم و در پهلوی وظیفه‌ای که دارم، همه وقتی که دارم میخوایم که برنامه ها را تولید کنم تا بتونم که یک دستاورد عالی داشته باشم. باز هم بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه وقت دادین. قبل از اینکه مونوگراف ما دفاع کنم، ویدیو کوتاهی را خدمت شما عرض کنم تا از تقریبا از دستاوردهای 4 سالم یک خلاصه سازی داشته باشم. بازم بسیار زیاد تشکر میکنم از تمام اساتید محترمم که در طول 4 سال همراهم همکاری کردن و زحمت کشیدن. انشالله روز برسه که در بلندترین قله های موفقیت برسم و استادهایم هم بالام افتخار کنند. سلامت باشین و میبخشن استاد عزیز که وقت نگرفتم. بسیار خوب شد. ما را بردی و گذاشته های یک داشت. سلامت باشین استاد. استاد شما سلاید میبینین؟ تصویر و صدای همه چیز است که ما شروع کنم؟ خب بسم الله میکنم، شروع میکنم. به نام خداوند مهربان. موضوع مونوگراف ما که انتخاب کردیم تاثیر رسانه‌های غربی بر افزایش فرهنگ غربگرایی در افغانستان. میایم در بخش مقدمه و در بخش وسایل ارتباط جمعی. ما شما میفهمیم که امروزه در همه وسایل ارتباط جمعی که است، در همه بخش‌های یک کشور یا جامعه ها نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا میکند و در قسمت از این که مثلا در پیشرفت و پیشبرد کارهای اجتماعی بسیار مؤثر است. از این جمله گفته میتونیم که امی اهمیت رسانه ها یا هم اهمیت وسایل ارتباط جمعی شد که دانشمندان در این مورد بیاین و تفکر کنن و بعض نظریه های را بدهن. همین بود که دانشمند به نام آلوین تافلر تمدن بشر را تقسیم بندی کرد که به 3 قسمت یا به 3 بخش یا به 3 مرحله ای را تقسیم بندی کرده که از جمله مرحله کشاورزی است، مرحله صنعتی است و مرحله فراصنعتی است. مرحله فراصنعتی یا اصل اطلاعات و ارتباطات. در اصل فراصنعتی یا اصل اطلاعات و ارتباطات قدرت در دست کسانی است که اونا شبکه‌های اطلاع رسانی و ارتباطی را در اختیار خود دارند. یعنی قدرت در دست همین کسا است. مخالف و یافته‌های دقیق مایی است که ما گفته میتونیم که در همه کشورهایی که درجه اول، درجه دوم و درجه سوم هستند، اونا ضرورت برازی دارن که باید جهانی شوند و همین خود اصطلاح جهانی شدن یک پدیده است که در همه کشورها او رایج است. هر کشورهایی که پیشرفته هستند یا مثلا کشورهایی که درجه اول هستند، اونا خودشان فرهنگ جهانی شدن به وجود آوردن و به خاطر کشورهای عقب مانده. میایم بحث ما سر افغانستان است. اگر این موضوع ما در 2 پله ترازو قرار بدیم، یک طرف موضوع جهانی شدن مورد بحث است و طرف دیگه هم هویت فرهنگی یا هم ذهنیت فرهنگی جوانان افغانستان است. بعضی کسا را اگر مثلا ما از پیشن تحقیق کنیم، اونا میگن که اگر جوانی که با فرهنگ بود او نمیتونه که مثلا فرهنگ خود هم حفظ کنه و در موضوع جهانی شدن هم پیشروی داشته باشه. یعنی جهانی شدن هم مانند هر پدیده‌ای که در تاریخ رخ داده هم عواقب
مثبت خود داشته اما عواقب منفی خود داشته. پس برای ما جوانا چی بهتر است و چی باید کنیم در این بخش؟ باید همانند که اگر میخوایم که کشور ما پیشرفته باشه، جوانان ما پیشرفته باشه، باید در امرای موضوع جهانی شدن خود هم بلد بسازیم، هم آشنا بسازیم و هم به پیش برویم. ولی عواقبش هم باید مد نظر بگیریم. یعنی اگر تاثیرات منفی داره و تاثیرات مثبت داره، تاثیرات مثبت هم شناسایی کرده او را بالای خود عملی کنیم به خاطر که هم خود ما پیشرفت کنیم، هم کشور ما پیشرفت کنه. و عواقب منفی که امرای خود داره او را ما امرای فرهنگ خود و همراه مثلا شرایط فرهنگی که در افغانستان است و همچنین شرایط شرعی و اسلامی که است همیشه در تواضع قرار داده و به اساس از او پیش ببریم. یعنی ما تو نکنیم که کسی که میخواد که مثلا جهانی شدن بالای خود تطبیق کنه او فرهنگ خود فراموش کنه و یا هم بالای فرهنگش تاثیر منفی داشته باشه. باید به این اساس هم باید با جهانی شدن، هم باید با تکنولوژی، با پیشرفت، با اینترنت، با وسایل ارتباطی خود سمبال بسازیم و به پیش برویم، از پیشش استفاده داشته باشیم. هم باید نحوه استفاده درستش بفهمیم. یعنی اگر ما استفاده درستش نفهمیم پس طبعا که به طرف منفیش ما سبق میشیم. ولی اگر ما فوایدش بفهمیم ما میتونیم که بسیار خوب مثلا به فایده خود و به فایده کشور خود از او استفاده کنیم. سوال استادان یادداشت بگید. درست است. با داخل گپ بزنم. درست است. درود و وقتتان بخیر. خوش شدیم. سلامت باشید. معرفت با شما و ماشاءالله شما یکی از افتخارات ژورنالیسم رنا هستین. سلامت باشید. ولی نمیشه کرده سیاست‌های خبری رسانه‌های غربی درباره تحولات افغانستان. بله. مشخصاً رسانه‌های غربی کدام‌ها بودند که اینطور روی فرهنگ غربی گرایی و تحول شما در افغانستان کار کردن؟ کدام رسانه و اینا رسانه‌های داخلی افغانستان بودن که در این زمینه تلاش کردن یا از بیرون بودن؟ جوابتون یا منتظر باشیم داخل؟ خب خیر اگر شما چیزی یادداشت بگیرید با سیره دیگه به نظر من مسئولیت ما کما که گفتم اجرا کردم بعد که خودم در حد پیشنهاد و اصلاح و اینکه تو باز نشه باز نه انشالله رئیس اسلام میکنم بخاطر که یک اثر است که پیش من میمانه و تمام عمر من هر یک اثر امرای خودی را نگاه کردم میتونم به او خاطر باید حتما اصلاحش کنم و یک چیزی باشه که واقعا به درد بخورد باشه برام. سلامت باشین. از نظریاتتون استاد محترم تشکر. تشکر. بخیر باش بگم استاد روی یه گپایش استاد دادن و اینو میرم یک کس را باز خود بیتونید روان بکنید خود میگیره و اصلاحات را که استاد آورده و نموده اصلاحات را که نکنه باید بیایید. همونطور میکنم انشاءالله. تشکر و همچنان خوش باشین. سرد تشکر استاد عزیز. سلامت باشین. گلون لیدن کو بالاخره دی مونوگراف دفاع پای تا رسیدلا نپیم استاد منو قید کړای فکر کوم یو ساعت ونیو د نیم بجې زه واسه سم درې نیمې بجې دی مونوگراف دفاع پای ته رسیدلا او وګورم څو نمرې واخلم له دفاع څخه هغه به ولبیږي زه باید تاسو سره به شریک کړم. دفاع خلاص شوله استادانو ځینې نظریې پکې ورکړلې او شرط داسې دی چې باید پوهنتون ته یو څوک لاړ سي او مونوګراف بیرته راوړي ځکه چې یو نمونه مونږ تسلیم کړې وه یو کاپي بیا به هغه به زه اصلاح کوم. مثلا هغه د استادانو نظریې چې وي ځکه چې د هر چا نظریې فرق کوي. زه به هغه اصلاحات ګورم چې تر کومه حده اصلاحات پکې راتللی سي، تر کومه حده زه منبع پیدا کولی سم، تر کومه حده جواز لري. زه به هغه اصلاحات پکې ورکړم او رابولم بیا به ورسره هغه انشاءالله چاپ بکړم د مونوګراف په څېر. هر حقیقت چې د هر پوهنتون هغه فرق لري چې مثلا په کوم ډول اوسي، په کوم سیستم اوسي. نو زه به یې د رڼا په سیستم باندې به چاپ کړم او ورسره هغه به تسلیم کړم. نو فکر کوي چې 4 کاله جب د مونوګراف بالاخره پوهنتون پای ته ورسېده انشاءالله. استرس دې ته لرم چې اوس به مې د دفاع نه استادان څو نمرې راکوي. صرف هماغه هم منتظر یم چې څه به انشاءالله چې یوه ښه نتیجه وسي. ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. تاسو په لویه بکم کې ذکر تعالی سپارم. الله مو ورسره خوشحاله او آرام او سوکاله اوسئ.